Assalamu alaikum dear students, hope you all to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I'm Mansoor Wahdat, an English instructor there, the English instructor of Easy English and Pashto program. Today is our A-46th lesson and we are going to start from our grammar part. دوستان تاسو ټول د ښه راغلاست وایم هیله مند یم چې ښه به اوسئ. نن د ایزی انګلیش اند پشتو پروګرام شپږ څلوېښتم لوست دی و د همین لیسن امروز از گرامر خود شروع میکنیم. اول بحث از گرامر شروع میکنیم، درباره پاست کنټینیوس ټنس بحث میکنیم. په تېرو درسونو کې موږ د نورو زمانو په اړه دوستانو بحث کړی و. سمپل پریزنټ ټنس، هغه پریزنټ کنټینیوس ټنس، پریزنټ پرفیکټ ټنس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټنس او سمپل پاست ټنس، د هغوی په اړه مو ځینې کنسپټ او یو څه معلومات اخیستلي وو. راځو نن د نوي ټنس په اړه بحث کوو چې هغه پاست کنټینیوس ټنس دی یا تیره جاري زمانه. پاست معنا د تیره او کنټینیوس معنا د جاري، همدارنګه ټنس معنا د زمانه. عموما په هر ټنس کې موږ یو نومینیشن لرو. پاست معنا تیر ورته پاست دغه ته ځکه وایي با میخواهد دربارش پاست میگه که او یک عمل نشان میده که در گذشته اجرا میشه. چی میشه؟ در گذشته، یعنی درباره گذشته بحث میکنه. کنټینیوس ورته ځکه وایي چې دغه یو جریان موږ ته ښیي په خپله، څه شی راته ښیي؟ جریان ورته ښیي. او ټنس موږ ته ځکه وایي، ټنس ورته ځکه وایي چې دغه موږ ته په خپله د یو ټایم د څرګندولو لپاره په کار باندې څنګه کېږي؟ وړل کېږي. نو پاست کنټینیوس ټنس معنا تیره جاري زمانه یا تیره روانه زمانه، هغه چې په جریان کې اوسي هغې ته جاري زمانه ویلی شي. راځو ډیفینیشن ته وایي is used to show the duration of an action which was or was not in progress at a particular time in the past. ګوري وایي دا د دې لپاره کارېږي تر څو داسې یو عمل د عمل داسې یو جریان وښیي. ډیوریشن څه ته وایي؟ جریان ته ویلی شي. او اکشن څه ته وایي؟ عمل ته ویلی شي. وایي دا د دې لپاره کې ټو شو چې وښیي موږ ته ډیوریشن اف ان اکشن which was or was not in progress at a particular time in the past. ګوري څو خبرې شو. د عمل جریان راته ښیي. د څه شي جریان راته ښیي؟ د عمل کوم چې یا په جریان کې یا په جریان کې نه وي. په کوم وخت کې؟ په تیر یو معین وخت کې. په کوم وخت کې؟ په تیر یو معین وخت کې. نو د دغه شان د عمل د ښودلو لپاره کله چې موږ غواړو خبرو کې داسې یو عمل څرګند کړو نو موږ پاست کنټینیوس ټنس کاروو. هغه څنګه کاروو؟ موږ ګورو د هر د چي لپاره خپل سټرکچر درلودو چې دغه په سټرکچر په استفادې سره په هغه کې موږ جملې جوړولې او مخته بتلو. همدغه شان پاست کنټینیوس ټنس هم دغې لپاره خپل سټرکچرز دي. Every tense contains 4 structures. How many structures? 4 structures. The first structure is positive structure, the second is negative structure, the third is interrogative, and the last one is negative interrogative structure. In all these structures, they have some things that they are constant in the end. دیگه به هر structure یک چیزی می باشه که اون معین می باشه، هیچ وقت هم تغییر من نمیخوره. مثلا امیواز و ور، یعنی امیواز یک از اینا ضرور بکار میشه. مثلا ور بنجی، یعنی ور بنجی در پاست کنټینیوس ټنس همیشه ور بنجی به کار میشه. هیچ وقت یعنی وقتی نمیایه که در ور بنجی کار شده نباشه، همیشه درش چی میشه؟ به کار میشه. میایم به استراکچرایش. اول subject plus was were plus ور بنجی plus complement. It means that the first there must be subject, the second there must be was, were, one of them. Slash means one of them, or after that ور بنجی and complement. For example, let's make an example in that. Subject Ahmad, we wrote Ahmad مو لیکو. موږ سبجیکټ نه وروسته دغه واز ور دی. ور د جمع لپاره راځي، د چی لپاره راځي؟ جمع لپاره. اواز د چی لپاره راځي؟ د مفرد لپاره. احمد جمع دی که مفرد دی؟ مفرد دی که نه؟ نو څه راوړو؟ واز راوړو. احمد واز ورب، مثلا موږ ورب راوړو go نه راوړو که نه؟ مګر دلته ورب راوړو خو دلته ING فورم دی. نو څه به کوو؟ احمد was going complement اس کانستنٹ نه دی، هر چیز که میارین شما وعده میتانین. Ahmad was going to school. It is the sentence made in the structure of the past continuous tense. ګوري احمد was going to school، احمد ښوونځي ته روان و، یعنې داسې یو جریان موږ ته ښیي. څنګه؟ ګوري ښه مثال زه تاسو ته وایم I am going to school. I go to school، زه ښوونځي ته ځم. ګوري هغه پریزنټ چې کومې زمانې موږ ویلې، ګوري I go to school، زه ښوونځي ته ځم. Simple present. I have gone to school، زه ښوونځي ته تللی یم. Present perfect. I am going to school، زه ښوونځي ته روان یم. Present continuous tense. I have been going to school، زه د ښوونځي ته څه وخت راهیسې تر اوسه پورې څنګه کېږم؟ ځمه راځمه، یعنې ځمه. دا present perfect continuous tense. Simple past tense. I went to school، زه ښوونځي ته لاړم. زه ښوونځي ته لاړم. Now زه ښوونځي ته روان یم. ګوره دا هم بحث شو چې زه ښوونځي ته ځم، دا هم بحث شو چې زه ښوونځي ته روان یم، زه ښوونځي ته تللی یم، دا مو ویلې. زه ښوونځي ته څه وخت راهیسې روان وم. اوس
اوس موږ په تیر کې بحث کوو په تیر کې دا وویل چې زه ښوونځي ته تلم لاړم I went to school او اوس وایو چې زه ښوونځي ته روان وم I was going to school so Ahmad was going to school احمد ښوونځي ته روان و که موږ یو قاعده ویلې وه when there is was were or helping verbs in the sentences just take that helping verb, the helping verb which is near to the subject, take it to the beginning and it is called the interrogative sentence. If you want to make it negative, for its negation you have to bring the word not after that auxiliary verb that has been used. کچیرته is مار was were دا is مار وګورئ was were وګورئ can could وګورئ دا کلمات وګورئ د هغوی د جملې سر ته راوړئ جمله سوالي کېږي وروسته ترې ناټ راوړئ جمله باندې کېږي ګورئ was دی که نه کومکي پیل دی دا اوس موږ چې سوالي کوو دا د جملې سر ته وړو نو هماغه جملې لیکي جمله سوالي کېږي هغه سټرکچر سره هم جوړېږي ګورئ موږ خپله دا لیکو ګوره سټرکچر ته نه ګورو was Ahmad going was Ahmad going to school احمد ښوونځي ته روان و یا احمد ښوونځي ته روان و ګورئ هماغه جمله د موږ صرف دا سر ته راوړی دی او سټرکچر یې هم هماغه سټرکچر دی صرف دا د دې ځای نه اخیستل شوی سر ته راوړی نو هماغه شان سټرکچر دا غواړو موږ منفي کوو هماغه سیم کنټکسټ ایز مار واز ور پکې پیدا کوو د هغه نه وروسته یو ناټ کلمه اضافه کوو نو جمله څه شوله منفي شوله فار ایگزامپل احمد was ګوره was دی که نه یو ناټ اضافه کوو was not going to school جمله منفي شوله لکه ډېر په اسانه شکل سره تاسو کولی شئ همدارنګه منفي سوال یې همدغه شانته سټرکچر ته ګورئ was Ahmad not going to school so that is the interrogative form the negative interrogative form ګورئ معنا څه ده احمد ښوونځي ته روان و احمد was going to school was Ahmad going to school احمد ښوونځي ته روان و Ahmad was not going to school احمد ښوونځي ته نه روان was Ahmad going to school احمد ښوونځي ته روان و so these all are the structures of the present continuous tense now coming to another definition and another usage of present continuous tense that we use on our daily affairs that is sometimes present continuous tense is used to show the action that one action was in progress show that one action was in progress and suddenly another action interrupted the first it shows for example یک عمل در جریان می باشه مثلا ما گپ میزنم که ما اونجا ششته بودم که شما آمدین امی یک عمل ششته نیمه‌ای در جریان بودم اونجا که شما آمدین امی آمدن شما که ما ششته بودم ای را انترپت کرد ایره چی میگن یک عمل در جریان می باشه دیگه عمل چی میکنه امونجا می و عمل اول کی می است او را انترپت میکنه همیشه دغه دویم عمل چې کله راځي چې کوم لومړی عمل انټرپټ کوي او هغه کې مداخله کوي هغه په پاست سمپل پاست ټینس سره هغه عمل موږ جوړوو لکه هغه څرګندوو مثلا وایو چې دلته مثال داسې راغلی چې I was sitting with him زه له هغه سره ناست وم when he came یعنې دا هغه شاید د دوی کوم بل ملګری محمودي زه له هغه سره ناست وم when he came ګورئ was sitting with him دا ټوله دې نه کومه جمله شوله پاست کنټینیوس ټینس شوه ځکه سبجیکټ was دی بیا setting دی setting چې دی ورباینجي دی همدارنګه کمپلیمنٹ دی ګورئ سبجیکټ دی was او ورنه یو راغلی دی ورباینجي او کمپلیمنٹ دا کوم جمله شوله سیم پاست کنټینیوس ټینس ګورئ when Ahmad came سبجیکټ دی second form of the verb دی تاسو ته ما ویلي وو که نه second form of the verb یوازې په کومه زمانه کې کارېږي په پاست سمپل پاست ټینس کې کارېږي نو دا په خپله یو مرکبه جمله شوله چې دغه جمله او دغه جمله په ټولو نه شریکه یوه جمله جوړه شوې ده دغه عمل په سیم پاست کنټینیوس ټینس په واسطه باندې داسې جریان ښودل شوی چې په تېر کې جریان کې دی دغه عمل بیرته راغلی دی دغه لومړنی عمل یې څنګه کړی دی نو قطع کړی دی په ټوله کې موږ د پریزنټ کنټینیوس ټینس په اړه خبرې وکړې پریزنټ کنټینیوس ټینس معنا د تېره جاریزي معنا it means that the actions which are in progress in the past we studied the definition that is used to show the duration of an action وایي دا داسې عمل ښایي چې د یو عمل جریان راته ښایي which was or was not in progress a particular time in the past which may be in progress in the past شاید په جریان کې یا په جریان کې نه یعنې څه معنا یا به د جریان ښودل ښایي یا به د جریان نه ښودل ښایي یعنې دا دواړه کې یو شی به ښایي for example مثلا وایم I was teaching English yesterday ما انګلیسي تدریسوله تېره ورځ یا وایم دلته د عمل د جریان ښودل شو یا اوس وایم I was not teaching English yesterday ما پرون انګلیسي نه تدریسوله هماغه جمله ده هماغه مثلا هماغه ټینس دی هماغه کنټکسټ دی هماغه عمل دی مګر دغه د عمل نه ښودل دي چې ناټ ورسره وکاري دی هغه د عمل ښودل دي همدارنګه دغه سټرکچر دی په دغه کې ASMR راغلی دی when you see ASMR in a sentence just take this ASMR to the beginning and the question the sentence will be a question bring a not after that the question will be negative
So these all are the four structures of the present continuous tense. In the last دیگه usage شان خواندیم که past continuous tense یک عمل نشان میده که در گذشته جریان داشته باشه و دیگه عمل بیایه او را انترپت کنه، مداخله کنه درش. یعنی چی معنی؟ مثلا ما اونجا ششته بودم، من درس میخواندم که شما آمدین، امی خواندن درس در جریان بود پیش از اینکه شما بیاین، امی که شما آمدین خواندن درس انترپت شد. چی شد؟ انترپت شد. بخاطری که یعنی اگر بخوایم امی تو یک عمل نشان بدم، باز یک دوم عمل کی عمل چی میکنه؟ انترپت میکنه. دوم عمل سیمپل پاست اجرا میشه، یعنی سیمپل پاست هم عمل نشان میده. Thank you. There was the first part. Let's go to our second part. Coming towards, follow me. Flow, flow, fly, fly, focus, focus, follow, follow, food, food, forest, forest, forget, forget, friend, friend, flow, fly, focus, follow, food, forest, forget, friend. Flow manada bahedal. For example, we say that the Kona river flows to other countries without advantage. Yani flows to the bahedal. Fly alotal ya parwas kawal. Fly alotal parwas kardan. For example, the bird is flying. Dar marri sangada aluzi ya parwas kai. Focus tengar kawal. Ya sari ek cheez peshar awardan. Tengar kawal ya peshar awardan. For example, focus on your studies. سری درسای خود فشار بیارین، یعنی اگر تمرکز شما که است اما امور به درسای خود کنید. سو او را فوکس میگن. فالو معنی ده تعقیب اول. سو معنی ده تعقیب اول. For example, follow what the teacher instructs. اگر چه استاد در راهنما کوي هغه پسې لاړ شئ او تعقیب یې کوئ. فود معنی ده غذا. څه معنی ده؟ غذا. For example, I need food now. امیالی با غذا ضرورت دارم. اوس غذا ته څنګه لرم؟ ضرورت لرم. Forest معنی ده ځنګل. ځنګل یا جنگل برشمه کې دری. For example, the forests of Afghanistan, they are going to be destructed day by day. د افغانستان ځنګلونه ورځ په ورځ ولې څنګه کیږي؟ خرابېږي او ورانېږي. Forget معنی هېرول یا فراموش کردن. څه معنی؟ هېرول یا فراموش کردن. For example, we say that do not forget to come early. فراموش نکنی که باید وقت بیایی. یعنی هیڅ کله هم مه هېروه چې په وخت راشي. Friend معنی د دوست یا ملګری یا د دریورش رفیق میگیم. For example, Ahmad is my friend, you are my friend, they are my friend. So flow بهیدل، fly الوتل، focus ټینګار کول، follow تعقیبول، food غذا، forest ځنګل، forget هېرول. Friend معنی ده دوست. Thank you. Let's go to another part. Coming to sentences, follow me. The radio is off. The radio is off. The radio is on. The radio is on. This radio is portable. This radio is portable. Turn off the TV. Turn off the TV. Turn on the radio. Turn on the radio. Your radio requires tuning. Your radio requires tuning. The radio is up معنی دا رادیو بند ده. څه معنی ده؟ رادیو بند ده. کله چې رادیو بند وي الکترونیکی عموما electrical things that we use switch on and switch off. The word on and off for that. The radio is up. رادیو بند ده یا رادیو مثلا چالان نیست چی میگیم رادیو بند ده. The radio is on. رادیو چالان است. یعنی رادیو چالان ده. څنګه ده؟ یعنی مثلا پاره کې شی غږیږي. on څه ته وایي؟ چالان ته. off بند ته وایي. This radio is portable. امی رادیو بردنی است. یعنی چی معنی؟ که امی رادیو که کسی خود برده میشه و یعنی گرفته میشه و برده میشه. هر جای شما برده میتونی. مثلا موبایل رادیو می باشه. یعنی لکه داسې موبایل په خپله لکه ځان ټلیفون ته نه وایي. هغه شیان چې یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي هغه ته موبایل وایي. نو موبایل رادیو چې هغه یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي سفرونو کې ځان سره وړلی شي. پارټ مثلا سفري هغې ته څه ویلی شي؟ پارټیبل ویلی شي.
this radio is portable معنا دا رادیو څنګه ده سفري ده یا ځان سره د وړلو ده. turn off the TV معنا تلویزیون بند کا. turn off the TV تلویزیون بند کا یا تلویزیون را ګل کو چې معنا تلویزیون را ګل کو. turn on the radio رادیو را روشن کو یعنی چالان یې که صحیح ده چالانش کو. رادیو on ګوري turn on چالانول ګوري turn off بندول on چالان off بند. portable معنا سفري. your radio requires tuning ستاسې ریډیو چې ته اړتیا لري عیارولو ته اړتیا لري. ټیون عیارولو ته وایي ټیونینګ. کله چې مثلا موږ دغه کې چینل یې راولو نور شیان او سیستمونه یې د جوړوو دغه ته څه ویلی شي ټیونینګ وایي. سو یو ریډیو ریکوایرز ټیونینګ معنا ستاسې رادیو ټیونینګ ته اړتیا لري. د ریډیو از آف رادیو بنده ده. د ریډیو از آن رادیو چالانه ده. د ریډیو از پورټیبل رادیو سفري ده. turn off the TV تلویزیون بند کا. turn on the radio تلویزیون چالان کا. تلویزیون TV ریډیو چالانه کا. your radio requires tuning ستاسې ریډیو څنګه ده عیارولو ته اړتیا لري. Thank you dear student. It was our today's lesson, A-46th lesson. If there is any question or any suggestion, you can leave them in comment box. Or if you are our CBC formal student, let's discuss it there. Have good, great and happy times.